پنجشیر ته له نورو هیوادونو راستنیدونکي ځوانان په بیلابیلو ادارو کې د وړتیا په اساس په دندو ګمارل کیږي. دغه ولایت مسؤلین وایي په دې وروستیو کې یو شمېر خلک په ټولنیزو رسنیو کې پروپاګند کوي چې یاد ولایت ته له مختلفو هیوادونو راستنیدونکي هغه کسان چې په تیرې ادارې کې کار کړی او یا هم مسلکي خلک دې نیول کیږي او په زندانونو کې اچول کیږي. د پنجشیر والي محمد اغا حکیم په ټولنیزو او ټولیزو رسنیو کې کیدونکي پروپاګند رد کوي. هغه وایي د ټولو راستنیدونکو هیوادوالو ته یې حقوق ورکول کیږي او په ټوله معنا په یاد ولایت کې خوندي دي. هغه زیاتوي چې هر ورځ ورسره راستنه شوي لزګونه کسان په شخصي ډول اړیکه کوي او د آزادو سیالیو له لارې بیلابیلو اداراتو ته د کار کولو لپاره ورمعرفي کیږي. الحمدلله که جوانای پنجشیر یعنی روزانه و همه روز و 2 روز بعد و 3 روز بعد و از هر طرف به خود به شخص ما رابطه میکنه که من از فلانی کشور میام، از فلانی کشور، یعنی برایشان اطمینان کامل است. الحمدلله جوانا آمده رایی هستند و در همین جمعرای ما پالو به پالو شانه به شانه اکثریتشان خدمت هم میکنه و باقی ماندهشان که یا زمینه خدمت برابر نشده یا زندگی عادی خود را در خانه‌های خود میکنه، هیچ نوع مشکلی برایشان وجود نداره. پنجشیر ته یو شمېر راستنه شوي ځوانان وایي په ایران کې اوږده موده ترخې ورځې شپې تېرې کړي او هره شیبه یې د هېواد سم او غر له یاده نه دی وتلی. دوی وایي کوم خلک چې په رسنیو کې پوچ تبلیغات کوي له حقیقت ډېر لرې پاتې دي. دوی وایي هېواد ته په راستنېدو یې د بادارۍ احساس کړی او شته مسؤلین ورته په درنښت قایله دي. راستنه شوي ځوانان وایي له دې وروسته به د هېواد ابادۍ لپاره له مسؤلینو سره یو ځای اوږه په اوږه ولاړ وي او د خلکو دغه ډول پروپاګاندا یې هغه ارادې نشي ماتولی چې په اساس یې دوی بیرته هېواد ته راستنه شوي دي. شکر الحمدلله از ایران آمدیم، امنیت برقرار بود و مجاهدین امارات اسلامی از ما خیلی هم استقبال کردند. پس اومدیم دوباره به وطن خود و فعلا در پنجشیر هم امنیت فوق العاده برقرار است. ما راضی هستیم از امنیت. برای دوستا و همشهریای خود و هموطنای خود همی است که هیچ وقت فریب و توطئه فیسبوکی یا مثلا شایعاتی که پخش میشه به هیچ عنوان نخورن. شکر الحمدلله امارات اسلامی بهترین نظام داره، بهترین امنیت در افغانستان برقرار کرده و همش دروغ است که مثلا شما در افغانستان بیایی فلان کار میشه تهدید است. هیچ نوع تهدید چیزی نیست. شکر الحمدلله و فعلا هم امنیت برقرار است. بسیار یک صحنه باز و یعنی یک جای بسیار منظم، هیچ کس برای هیچ کس کار نداره. خدا یک دست من حیث یک جوان ما براتون اطمینان میتم که قدر که آسودگی و راحتی که در این نظام است و شما همیشه میبینید در هیچ جای نیست. باری اول هم است که آمدم در مقام ولایت پنجشیر اینجا با کارمندا دیدم، برام وعده 100% داده شد که من حیث یک جوان ما برای تو وظیفه میتیم تا بتونی که مصدر خدمت برای وطنان خویش بگردی. اطمینان میدم 100% اسلام است. اسلام آدم کش نیست، آدم جنایتکار نیست، آدم خور نیست. بیا به وطن خود خدمت کنن. اینا که در فیسبوک ها شایعه پخش میشه اینا دروغ است. اینا دروغ های همسایه است، از ایران است، از پاکستان است. نه ما وطن ماست. یو شمېر نور چې د نورو هیوادونو بدې ورځې تجربه کړي وایي په هیواد کې اوس امن دی او کومه انرژي چې په نورو هیوادونو کې ځوانان بایلي باید د خپلو خلکو لپاره ترې ګټه پورته کړي. دوی وایي هر راستانه شوي ځوان ته ولو که په تیره اداره کې په لوړه کچه دنده هم ترسره کړې وي ځای شته او د قدر په سترګه ورته کتل کیږي. دوی له هغو ځوانانو غواړي چې په مرګونو لارو بهرنیو هیوادونو ته ځي څو د نورو په دروغجنو خبرو او وعدو دوکه نشي او کورنۍ د ویر په ټغر راټولې نه کړي. باز هم گفتن ما بخاطر تازه مدتی که در ایران بودیم رنج و شفقت زیادی را کشیدیم که تمام مهاجرین زیر ظلم و شکنجه قرار دارند، اما اکثر مهاجرین در کشورهای بیگانه کشته میشن، زخمی میشن، لطکوم میشن. خوشحال هستیم در نظام اسلام که آمدیم. ما خاص از برای خدا اطیع الله و اطیع رسول، خاص از برای خداوند رسولش دفاع از ملت، از اسلام، از تمام مردم افغانستان میکنیم. ما بر کسایی که از طرز تبلیغات در اونجا مهاجر هستن برشان اطمینان میدم که هیچ گپی نیست. وطن آرام است، میتونن به وطن خود برگردن و به ضرورت نیست در کشورهای مردم برای مردم خدمت کنن، امور در وطن خود بیان خدمت کنن و کشور خود بسازن. تقریبا فعلا که کار میکنن مردم در اینجا و از خود منطقه شاید 2000 نفر 2500 نفر 3000 نفر فعلا شاید کار جریان داره، کار میکنن دیگه. فعلا هم گنجایش زیاد داره، هر چی که نفر باشه و بیاید اینجا کار بکنه به معدن آهن زمرد خیلی به نفر گنجایش داره کار بکنن.
پنجشیر ته د راستنېدونکو ځوانانو سره د ناوړه چلند خبره په داسې وخت کې راپورته کیږي چې په ایران او پاکستان کې له افغان کډوالو سره غیر قانوني چلند کیږي او ان له قانوني اسنادو سره یې له دغو هیوادونو په زور راوباسي. همدې ستونزو ته په کتلو څو موده وړاندې د اسلامي امارت د مشرتابه په امر انساني قاچاق په بشپړ ډول بند شوی او که یې څوک هڅه وکړي د نغدي جریمې ترڅنګ به ورسره کلک قانوني چلند هم کیږي.